الله به غیبانه دا رزقونه راولي او ته به یې وینې چې الله پاک تعالی څنګه حلال رزق درکوي، حلال مال درکوي. د حلال رزق بندوبست الله د کوم طرفه نه کوي. دا رزقونو فیصلې دا دي، خو دا د دې اهتمام وکړئ وروڼو. څوک بسم الله الرحمن الرحیم. کله ناکله انسانان داسې هغوی د مال په وجه باندې چېرې پیسې رالې مال راغی، حالانکې عمل پسې کله ناکله داسې هغه د ځمکې خوراک شي، خو دا عمل داسې نه دی چې دا عمل به ته پسې ځان راځي. کله ناکله ته به د دنیا نه بېرغبتي کوې، دا پسې به الله پاک دا دنیا په خپله باندې راولي. حدیث پاک کې راځي. خو د هغې بهترین رزق نبي علیه صلات وسلام به کله ناکله سړی په رزق پسې داسې اوتره ګرځي، او د سحر مانځه نه وروستو د اشراق مانځه پورې نبي اسلام وایي په دې ټیم کې د انسانانو رزقونه تقسیمیږي. نو زه تاسو ته خصوصي او عمل ښیمه چې په دې ټیم کې تاسو سحر مانځه نه وروستو چې لمونځ وکئ، مانځه نه وروستو سورت یاسین ووایئ، او سوره یاسین چې ووایئ د هغې تلاوت وکړئ، د هغې نه وروستو بیا څه وکئ؟ الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوي العزیز. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوي العزیز. دا آیات چې نو یعنی اویا پیرې دا وایي، دا اویا پیرې 70 مرتبه اول آخر کې درود شریف وایي، بیا د اشراق منځ وکئ. الله به غیبانه دا رزقونه راولي او ته به یې وینې چې الله پاک تعالی څنګه حلال رزق درکوي، حلال مال درکوي. د حلال رزق بندوبست الله د کوم طرفه نه کوي. دا رزقونو فیصلې دا دي، خو دا د دې اهتمام وکړئ وروڼو. څوک چې زما دا وظیفه اوري او هغه ته ورسي، هغه له پکار دی د الله د رضا دپاره مخکې شیر کړي چې ملګرو ته دا ورسي.